مازل کلی دی لای دروازه دی لای لس دروازې و دا جال ته ورکړي دي دا دی لاسي نو خو زموږ خلک برته تقریبا پر لاتوم اکثریت د ناوګرانو خو ما تا ته وویل چې زموږ په وطن کې ذمهواره خلک شته زموږ په وطن کې ډېر غټ غټ مخور خلک شته چې ودې ګوري په دې کار کې که زه غلط ولم ما ته دې خپله لار په لاس راکړي دا ولس ته دې ورښکاره کړي که بل غلط و بل دې په ګوته کړي ستاسو آینده لایعمل به څه کول پکار دي چې آخري پیغام به څه ستاسو زموږ دغه پرنس کانفرنس پسې راغلي زموږ مقصد هم دا دی چې موږ به اول اقدام دا اخلو چې موږ به خپله مظاهره راباسو په دغه مظاهره کې به بیا موږ خپل اعلان دا مظاهره به تاسو کله راباسي دا مظاهره به ژر د ژر انشاءالله موږ راوباسو خدای شا تړل کېږي د علم خولې نه تړل کېږي څوک به څه وایي څوک به څه وایي موږ د چا پروا هم نه لرو او که موږ غلط یې وراتې چې زموږ سره دې کښېني که په موږ کې کار ولو موږ به کار د ځانه وباسو د شا څیزو موږ دا ځای ته تیار یو چې داسې خلک موږ له راسي چې هغه ذمهواره خلک یې هغه د دې ذمهواري په لاس کې چې یا د چا بېعزتیا کېږي هغه سړی بیا په ګوته کې چې څوک حالات خرابوي یا د ولس سر غلط خلاصوي هغه باید په ګوته کې و دا ټول ولس ته چې باید دا سړی غلط دی که زه غلط وم ما ته ووایي که بل غلط و بل ته ووایي کمانډر صاحب کوم ټرانسپورټ څه بند دی د دې ته په حمایت کې یاست که په مخالفت ترانسپورټ خو نو اوس ما ته وویل چې باید خلک د لوږې خودکشي کوي خلک و دې ته ولاړ دي چې د کور ته ورې خرڅوي نو د دې په حمایت کې موږ چې دا روډ بند دی په کار هم دا دی دا زموږ ستۍ وروڼه دي زموږ ستۍ د وطن خلک دي خالي ګاډي سکیم ولا دي خالي ګاډیان والا دي دې ته دا په کار دي چې ډوډۍ ورکړي اوبه ورکړي خدمت یې وکړي دا زموږ ستۍ وروڼه دا موږ کړي دي تېره پلان موږ کړي دي دا پر موږ لري په دا اوس کې 20 ورځې ما ور وړل هلته مې ور وړل چې کوم مسافر ته ما ورکول دوی له مې ور وړل هلته بار بار مې دا ویل د چمن غیرتي ولس ته زه دا خواست کوم چې دوی له وریجې یا ډوډۍ یا اوبه راوړي دا زموږ ستۍ وروڼه چا نه دي وجې نه موږ ته چا دعوت راکړی دی چې په دا ځای کې دا میټینګ دی ته راځه به ته به هم پکښې یې موږ ته چا نه دي ویلي موږ ته چا دعوت نه دی راکړی کمانډر صاحب د 15 شپې وشوې ته نن راووت دا څه وجه زه دې ولس راویستم دا ولس نن درېیمه ورځ ده راڅخلي دا ولس په زرو تعداد دی راځي چې باید موږ و دې ته اوس ولاړ یې چې بالکل موږ خودکشي ته ولاړ یې او اوس ولې په دې ښار کې تاسو ټوله به خبر یاست چې چا ځانونه راوځړول اوس و دې ځای ته خلک ولاړ دي ډېره غټه بیګه ته ولاړ دي موږ دا وایي د پاکستان حکومت دا وایي ریاست دا وایي چې باید د دې خلکو غم وخورئ تګ راتګ یې لا کوي شناخته کارت و تذکره اوس ګوره موږ ته معلومیږي په دا کې تقریبا 12 نیکمې درېږي پایې والا ابسایي والا ابسي والا مثال لیویزو پلس درېږي دا ټول انسانان سره روان دي دا ټول چکین کېږي د دې شناخته کارتونه کتل کېږي د دې تذکره کتل کېږي دا تر اوسه خو موږ په دې د چمن په خلکو کې د باډر په خلکو کې دا شی نه دی لیدلی چې دا شی راغلی کوم رایځ د هغه حمایت موږ نه کوو ستاسو د لغړي اتحاد